السلام علیکم ګران دوستانو. د نن موضوع مو ده د ژر نه انزال کېدو په موخه د رابطې شروع او ختم. د دې لپاره چې تاسو ژر انزال نسی باید دا مزده چې تاسو ښه رابطه شروع کړئ او یا هم داسې یو نفوذي کس واوسئ خپل پر هغه ښځې باندې یعنې خپل پر مېرمنې باندې چې تاسو د هغې په زړه کې نفوذ ولرئ، تاسو هغه جذب کړئ خپل ځان ته او هغه همیشه جذب وساتئ د ځان سره، یعنی ستاسو جذابیت هغې ته خراب نسی. وایي ښځه همیشه کوشش کوه روزانه یعنی هره ورځ چې ځان د چیز کې جذبې وساتي. که چې روزانه جذب نه کړله تاسو د مشکل سره چې مخ کېږئ هغه دا دی چې تاسو بیا نسی کولی خپل مېرمن منظمه د ځان سره وساتئ. ګورئ زه یو مشکل تاسو ته غواړم ووایم. په اوس وختو کې افغانستان خلک یا مثلا حتی د ډېر خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخینه. دوی دا نارینه راسي خپل مېرمنې ته وایي چې پیسې نسته چې دا شی رانیسم، پیسې نسته اصلي. او یا هم بعضې انسانان د دا رقم ښځو سره مخ سي چې ښځه شتمنه د شتمنې کورنۍ بیا د هغې د پلرګنۍ څخه یا د دې څخه مسلسل پیسې اخلي، نو بیا دا یو غلط عمل ده. تاسو کولی سئ خپل ځان ته یو مالي دایره جوړه کړئ چې پر تاسو راګرځېدلې وي. تاسو مثلا د دې پر ځای چې خانمې ته ووایاست چې زه مثلا بعضې نارینه نه غواړي د مېرمنې څخه پیسې واخلي، مېرمنه یې پیسې لري، نو دی ورته وایي چې زه ستا پیسې نه اخلم. دا هغه خبره ده چې پر مېرمنې بدې لګېږي. ښځې احساسي موجودات او ژر ځورول کېږي. تاسو باید د دې پر ځای چې هغې ته ووایاست چې زه ستا پیسې نه غواړم، ورته ووایئ چې زه زما عاید دومره دي د میاشتې، دومره پیسې ګټم، دومره دا پیسې مصرفوم او زه ستا څخه پیسې نه اخلم، ځکه چې د دنیا دا قانون دی چا چې پیسې واخیستلې تباه سو. نو دا هغه شی دی. یا مثلا یو چا ته وایي چې دغه شی زه نسم رانیولی، زه وس نه لرم چې وس یې خدای راکړي زه تا ته ډېر ښایسته شی رانیسم. یو غزله د محمد شفیع وایي ما لیدلي د سرو زرو بازارونه، وایي خلک پکښې جوړوي نتکۍ او چیشي، وایي ته زما څخه مه غواړه د سرو زرو پیزوان، زما سخته غریبي د شینخالۍ. داسې یو څه وایي. یعنې په دا طریقه تاسو کولی سئ خپل مېرمن پوه کړئ. کله چې خبره ورته کوئ قطعي خبره مه کوئ، کوشش وکړئ خبرې ته احساسات راولئ، نو بیا ښځې ستاسو هغه جذابیت په ښځې ته د منځه نه ځي. راځو وایي د رابطه چې شروع کوئ یو مشکل چې ډېر نارینه یې لري او ما ته هم وایي موږ چې رابطه شروع کړو زموږ د خانمې غوښتنه ډېره وي چې جنسي رابطه وساتو، نو بیا وایي دغه کېږي هغه جنسي موږ رابطه موږ ژر شروع کړو او ډېر ژر ختمه سي. نو دلته زموږ غوښتنه دا ده چې تاسو د دې لپاره چې رابطه شروع کړئ د جسم سره ژر لاس مه اچوئ. زموږ خلک چې اشتباه کوي راسي ډایرکټ پر شونډو کیس وکړي. دا هغه شیان دي چې دوی په لوڅو یا سکسي ویډیوز کې لیدلي وي. هغه ویډیو ګرده غیر صحیح دي. جنسي رابطه داسې یو څه نه ده لکه څرنګه چې تاسو په ویډیوز کې ګورئ. تاسو د دې دپاره چې خپل مېرمنه د ځان سره اماده کړئ جنسي رابطې ته ولاړ سئ، ډایرکټ یې د جسم سره تماس مه نیسئ او هیڅ وخت باید ستاسو په منځ کې دا خبره منځته رانسي چې پلانۍ راځه جنسي رابطه ونیسو یا زما زړه غواړي زه جنسي رابطه ونیسم. دا داسې یو څه دی. په بعضو هېوادو کې د نړۍ دا رقم دغه مثلا یو نارینه چې ډایرکټ وښځې ته وایي چې زه ستا سره جنسي رابطه نیسم یا یې ډایرکټ مچ کړي یا جنسي رابطه شروع کړي، دې ته حتی په نکاح کې جنسي تېری وایي. نو دا هغه شیان دي چې په بعضو هېوادو کې دومره جدي نیول کېږي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د مېرمنې سره د دې دپاره چې جنسي رابطه شروع وکړئ اول د خبرو څخه شروع وکړئ چې تاسو یو د بل سره خبرې وکړئ. وایي په هېڅ وجه د جسم سره لومړی تماس مه نیسئ، ځکه چې دا ښځې ډېر ژر بې واکه کوي، نارینه خو بیخي ډېر. وایي ښځه غواړي چې تاسو داسې یو رویه ورسره وکړئ لکه اټوماټیک. تاسو به برق لیدلی په کور کې، که برق کې لږ شاټي راسي په کور کې پیوزان چې کېږي راکښته کېږي، نو ښځه دغه رقم یو اټوماټیکلی نارینه ته ضرورت لري. ښځه بعضې وخت غواړي ستا خور سي، بعضې وخت غواړي ستا مور سي، بعضې وخت غواړي ستا ښه دوست سي، بعضې وخت غواړي رئیس سي چې پر تا ریاست وکړي، بعضې وخت ستا مېرمن کېږي، بعضې وخت حتی د یو لور په صفت ستا څخه د یو پلار مینه غواړي. دا ټوله مینې ښځه د خپل خاوند څخه غواړي. نو د خاوند دپاره لازمه دا ده چې د هغه کور د پیوست په رقم اټوماټیکلی واوسېږي، موټ ته وګوري دا مېرمن چې مې زما په مخ کې ده اوس کوم ماډل مینه زما څخه غواړي
آیا د یو خاوند مینه غواړي، د یو ورور مینه غواړي، د پلار مینه غواړي، کوم ماډل مینه ورکړم. بیا تاسو کولی شئ چې څه وکړئ، د هغې پر ذهن باندې نفوذ وکړئ او دا د ځان سره جذب وساتئ. یو شی یاد لرئ، تاسو خپل د واده زما د ژوند شعار دا دی سیف میریج، ودونه وساتئ. خو که نه ساتل کېږي هغه بیل مسایل دي، خو تاسو کوشش وکړئ چې کله خپل میرمنې سره مو نکاح وسول، تاسو هره ورځ د هغې د جذب کېدو دپاره هڅه وکړئ، هره ورځ، هره لحظه. بل موضوع ده وایي حقیقتونه پرېږدئ، احساسات جوړ کړئ. میرمنو ته وایي ډایرکټ خبرې مه کوئ چې دا خبره داسې ده، پلانکی شی مې خوښ دی. د ښځو دا ماډل خبرې نه دي خوښ، زما پلانکی شی خوښ دی په دې خاطر چې داسې داسې دی. دا هغه شیان دي چې تاسو کولی شئ خپل د ښځې پر ذهن باندې نفوذ ولرئ. بل راځي وایي جنسي رابطه داسې ده لکه یو رسمي کار چې شروع کوي. اول باید موږ ټیشو ولرو، سی وي ولرو، بل باید کور لیټر ولرو، بل باید هغه ته مو آمادګي نیولي، باید انټرویو ورکو، بیا په انټرویو کې پاس سو، بیا راسو د یو زده کوونکي په صفت یوه هفته کار وکړو، بیا وروسته رسمیاتو ته داخلیږو. دا د دندې نیولو یو پروسس دی نه. نو تاسو جنسي رابطه هم دغومره جدي ونیسئ لکه څه رقم چې تاسو دغه جدي نیسئ. خپل کار، نارینه خپل کار ډېر جدي نیسي، خپل عاید ډېر جدي نیسي، څومره پیسې ورته راځي، څومره نه رانیسي، څه کېږي. دا هغه شیان دي چې تاسو کولی شئ جدي ونیسئ او یو منظم جنسي رابطې ته داخل شئ. که دا شیان تاسو مد نظر نه نیسئ، تاسو څه کوئ؟ روابط خرابوي. د میرمنې هر څومره چې تاسو د میرمنې پر ذهن باندې جذابیت ولرئ، هغومره هغه تاسو ته تلوسه ډېروي. دا یو څه ده چې تاسو کولی شئ امتحان یې کړئ. وایي لنډې خبرې مه کوئ، خبرو کې خپل احساسات هم بیان کړئ. ښځې احساسي موجودات دي، داسې څه وکړئ چې هغه هم ستاسو خبرې حس کړي. سمه ده؟ مثلا وایي تاسو ورته مه ورته وایاست چې ستا کالي ډېر ښایسته دي، ډېر ښه در سره ایسي، ورته وایي ورته دا کالي ډېر ښه در سره ایسي، ته بیخي داسې ایسې لکه د فلمو د نړۍ نجلۍ. دا هغه شیان دي چې د دوی پر ذهن باندې تاسو راج کولی شئ، نفوذ کولی شئ، هغه ځان ته جذب کولی شئ. او که چیرې تاسو دا کار نشئ کولی، نو بیا تاسو څه نشئ کولی، د هغې په ذهن کې به جذابیت نه لرئ، خپل جذابیت د لاسه ورکوئ او حتی موضوع طلاق ته رسېږي. کله چې یو نارینه خپل جذابیت د لاسه ورکړ، معلومداره خبره ده چې نور هغه خپل میرمنې ته به ارزښت نه دي. ټول عمر متوجه اوسئ چې د ښځې سره څه کم ماډل خبرې کوئ. بعض وخت ستاسو په نظر بعضې ښځې ډېرې بې عقلانې درځي، او هېڅ ښځه بې عقله نه ده، هره ښځه ډېر تیز فکر لري. وایي که هغه تاسو حس کړئ، جذب کېږي. یعنې هغه باید تاسو څه کړي، ډېر عمیق توګه تاسو حس کړي. وایي که جذب سي، هغه تاسو ته د احساسات، تاسو خپل د احساساتو نړۍ ته بیایي. ښځه احساسي موجود ده او د دې لپاره چې د هغې د احساساتو نړۍ ته ولاړ سئ، د هغې پر جذبوالي به تاسو کوشش کوئ. بل وایي ښځو ته ووایاست څومره درته مهمه ده. وایي تفاوت یې د نورو انسانانو څخه ورته وټاکئ چې مثلا د نورو انسانانو موقف زما په ژوند کې دغه دی، ستا موقف دغه دی، ته دومره راته مهمه یې. وایي که هغه د غم خبرې کوي، په مینه او خندا موضوع په سمارټي واړوي. ښځې عموما بعضې غمونه لري، بعضې احساسات لري، ځکه چې ډېر احساسي موجودات دي. کله چې ته د یو میړه په صفت د دې سره واوسېږې، د دې سره یې یا په اتاق کې یا په کور کې، باید هغه د غم خبرو ته پرېنږدې چې هغه دیدنۍ درته وایي، تا غوږ ورته نیولی ده، درته ژاړي. موضوع اړوه، موضوع په ډېر سمارټي، په ډېر لکه د برق پیوز دا رقم باید ته کنټرول په لاس کې. زه مثلا غواړم تا ته کیسه وکړم، ته ما ته مه وایې چې دا موضوع پرېږده، دا موضوع اړوند خبرې نه کوم. په دا موضوع کې ورسره ولاړ شه، خو ډېر په اتوماتیکلي توګه به ته د آف سویچ وایې او دا به د ځان سره لیډ کوې چې مخ ته ولاړه سي، یا د هغه څه چې ته ځینې غواړې هغه ته ودرېږي. هېڅ وخت خپل د میرمنې دپاره هېڅ وخت روانشناس مه جوړېږي. هېڅ وخت خپل د میرمنې دپاره هغه کس مه اوسېږي چې هغه تا ته د خلکو خبرې کوي، خپل احساسات غمونه درته وایي. هېڅ وخت مه جوړېږي. تاسو داسې یو څوک واوسېږئ چې هغه
هغه ستاسو سره مینه وکړي، علاقه ښکاره کړي. هغې ته داسې یو محیط جوړ کړي، مثلا هغه به یې تا ته ونه وایي چې پلانکۍ دا خبره وکړه داسې پر ما بده ولګېدل داسې وسول. هغه کله چې ستا سره یې به یې دا احساس وکړي چې زه یو قوي دوست لرم، زه یعنې د هغې ټوله نړۍ باید تاسو واوسېږي. بعضې مړونه دا رول ادا کوي و مېرمنې ته لکه مشاور، لکه روانشناس، هر څه یې اوري، هر څه هغه ورته وایي. غم داسې یو شی باید مېړه ونه اوسېږي. وایي بې له دې چې مېرمن دا موضوع حس کړي چې تاسو غواړئ موضوع عوض کړئ، دا موضوع اړوند خبرې نه کوئ، بې له دې چې هغه یې حس کړي موضوع چینجوئ. وایي د منطق څخه جنسي نړۍ ته کوشش کوئ چې په جنګ کې واوسېږئ راسئ. یعنې وایي د ښځو قصې خوښې دي، خو قصې باید ستاسو او د مېرمنې تر مابینځ د غم، اندوه او خواشینیو کیسې نه وي، باید د مینې، باید د محبت وي. باید تاسو پر دې کار وکړئ چې د هغې په ذهن کې جذب واوسېږي. هر څومره چې ته و مېرمنې ته جذاب یې، هغومره د هغې علاقه تا ته ډېره ده او هغومره په جنسي رابطه کې تاسو ته ښه خوند راځي. که چیرې هغه ښځې باندې تاسو نفوذ نه لرئ، په هغې ښځې باندې تاسو واک نه لرئ، تاسو نسئ کولی هغه د ځان سره وساتئ. وایي خپل په کار کې مصروف اوسه، ځان مه ستایه بلکې خپل کار ستایه. یعنې بعض نارینه راځي وایي دومره ستړی شولم، نن داسې ټوک ټوک شولم، داسې شولم. دا مسایل باید څوک مېرمنې ته ونه وایي. د دې پر ځای چې داسې خبرې ورته وکړي، ورته وایي زما کار ډېر سخت دی، دومره جذاب دی لکه شطرنج، زه چې شطرنج کوم، یعنې ډېر جالب دی زما کار ماته. اصلا نه غواړي چې تاسو مېرمنې ته خپل د رئیس شکایت وکړئ، زما رئیس ما سره داسې رویه کوي. دا تاسو ضعیف ورته ښکاره کېږي. هېڅ مېړه باید د مېرمنې په مقابل کې ضعیف ښکاره نه شي. وایي د هر څه اړوند چې نظر ورکوئ تشریحي حالت ولري. د ښځو تشریحي حالت خوښېږي، تشریحي خبرې خوښېږي، او د ښځو په نړۍ کې باید تاسو تشریح ولري. نو چې تاسو تشریح ورکوئ، کوشش وکړئ داسې تشریح ورکړئ چې هغه چې شي ستاسو شخصیت پکښې وساتل شي. وایي فلمونه عجیب دي، نارینه هر کار ته دروي. ګورئ تاسو د فلمو اړوند مثال ورکړئ چې فلمونه ډېر عجیب دي، نارینه هر کار ته دروي. نه دا یو موضوع ده چې تاسو خبره پر وکړل. د فلمو نړۍ یعنې داسې ده چې نارینه خپل د نړۍ سره راباسي او داسې کارونو ته یې باسي چې باید نارینه یې ونه کړي. دا خبر چې تا مېرمنې ته وکړل، د دې هدف ښځه څه شي اخلي؟ ښځه دا هدف اخلي، وایي زما مېړه ماته دا وایي چې فلمو په نړۍ کې چې هلکان کوم کارونه کوي، زه اهل د هغه هلکانو نه یم چې دا کارونه وکړم. دلته ستاسو جلاوالی د نورو ښځو ته کلیر شو، یعنې ستا جذابیت د دې پر ذهن کښېنست او دا کوشش کوي تاسو چې تاسو سره په احساسي توګه عمیق جذب شي. وایي همیشه اتاق کې د مېرمنې د خوښې کومکي خوراکونه ولري. کومکي خوراکونه لکه وچه میوه، لکه چاکلیټ، لکه هر هغه شی چې د ښځې خوښ دی، حتی که شمشک مربا هم واوسېږي فرق نه لري. همیشه په خونه کې کومکي خوراکونه ولري. دا ستاسو د جنسي رابطې پر کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي. نو وایي تاسو کله چې مثلا دا خبرې چې وایي تاسو د ښځو سره کوم خبرې وکړئ، دا موږ تاسو ته دروښو. ښځې چاکلیټ واخیستی په خوله کې واچوئ او چاکلیټ د دې په خوله کې وبوسو. منظور مې د هغه چاکلیټانو څه دی لکه ډیری ملک. د دې پر ځای چې ته خپل مېرمنې ته ووایې چې زما چاکلیټ خوښ دی، یا ته چې چاکلیټ خورې زما ته ښه خوند راکوي، یا داسې ته ورته وایې دا چاکلیټ چې ستا په خوله کې ویلې سي، دا ویلې حالت چې ستا د خولې د چاکلیټي دا ما ته ډېر ښه خوند راکوي، یا راځه زه تا مچ کړم. داسې مو ته چې راځه تا مچ کړم، ډایرکټ یې مچ کړه، ورته وایې دغه حالت ما ته ښه خوند راکوي. دا هغه خبرې دي چې تاسو کولی شئ خپل ښځه چې کوي د ځان سره یې جذب وساتئ او همیشه در سره روانه واوسېږي. وایي داسې وایي میوزیک د ځینو ښځو اصلا نه دی خوښ، د ځینو ښځو، خو د ډېرو ښځو خوښ دی. اوس بعضې مسایل دي افغانستان ته مولوي صاحبان حاکم سوي دي، اکثره مولیان میوزیک نه اوري، خو تاسو کولی شئ هغه ترانمونه یا هغه شیان چې تاسو خپل په طریقه تاسو ته جواز لري هغوی کله د مېرمنې سره واورئ او د هغوی اړوند نظریات ورکړئ. ستاسو په منځ کې باید شعر و شاعري موجوده وي، هدف مو د میوزیک څه دی.
وایي کورنۍ ملګري او خلک اهمیت راولي. خپل د مېرمنې سره په ژوند کې باید ستاسو کورنۍ ستاسو ملګري او خلک نور موجود واوسي چې څه رقم یې منځته راولي. مثلا خپلې مېرمنې ته مه وایه چې پلانکی پر ما ګران دی، بلکې ورته ووایه چې د شپې 1:30 بجه زما انډیوال په ښار کې ورک سوی و، نوی راغلی و، بلد نه و. زه د شپې پر 1:30 بجه ور ووتلم، په ټوله ښار کې وګرځېدلم، هغه مې پیدا کړی، تر ځای مې ورسوی. دلته ښځه ته څه مهم دی؟ ښځه دلته دا حس کړل چې ته څه رقم یو شخصیت لرې، محافظوي. هغه ستا سره حفاظت احساس کوي، دا احساس کوي که یو ورځ په مشکل کې اوسېږم دی زما سره کومک کوي. خو که تاسو هغه ته وایاست چې پلانکی انډیوال داسې راباندې ګران دی، د پلانکي انډیوال سره داسې مسخرې لرم، د پلانکي انډیوال سره داسې دی، یا هغه خبرې کوي چې اصلا ښځو ته مهمې نه دي، هېڅ وخت تاسو نفوذ نسئ پر پیدا کولی. خو که ته ښځې ته ووایې چې پر 1:30 بجه راولاړ شولم دغه سره مې کومک وکړئ، علت یې څه دی چې د ښځې جذب تاسو ته راځي. خو دلته بیا یو شی ډېر مهم دی، بعضې نارینه باټې ولي دروغ وایي، خپل ځان ډېر غټ ښکاره کوي او هغه په حقیقت کې نه وي. همیشه ځان و ښځو ته دومره ښکاره کړه چې ته په حقیقت کې هغه شی بیا وکولی شې هغې ته ښکاره کړې. موږ بعضې ځوانان و ښځو ته وایي زه دومره پیسې لرم، اخر هېڅ شی نه لري. بعضې بیا وایي زه دومره د بازو زور لرم، بعضې وایي زه دومره مهربانه یم، زه دومره مینه ناکه یم، وروسته چې هغه رابطې ته راداخلېږي شی نه، هغه وخت ته په صفر کې ضربېږي. همیشه کوشش وکړه چې ځان ته په عندي هنداره کې وګورې، په کټبین هنداره کې مه ګوره، او ښځې ته هم ځان په کټبین هنداره کې مه ګوره، ځکه چې ژوند داسې یو شی دی چې ډېر ژر ته د کټبین هندارې سره او کوچنۍ هندارې ته راځي او ستا جذابیت ته منځه ځي. کله چې جذابیت د ښځې سره د منځه ولاړې نو بلا چې رابطه ختمه وي، ډېر ښه دی. وایي همیشه کوشش وکړئ چې د ښځې لپاره یو رویایي کس واوسېږي، هغه کس چې ښځه په تاسو وویاړي، په تاسو افتخار وکړي او تاسو د هغې د ژوند لوی غټ هدف واوسېږي، نه داسې کس چې خپل مشکلات و ښځې ته وایي، خپل تکلیفونه و هغې ته وایي، یا د هغې تکلیفونه اوري. نه ته روانشناس یې خپل د مېرمنې دپاره او نه هم ستا مېرمنه ستا دپاره روانشناس ده، نو یو بل ته ډېر مشکلات مه وایاست، بلکې کوشش وکړئ چې مینه وکړئ. خو دلته یو شی د بعضې مینې ډېرې عمیقې، بعضې انسانان ډېر عمیق مینې، دا خبرې د هغو کسانو دپاره نه دي چې ډېر عمیق مینه ولري. ډېر عمیق مینو کې روابط بیا فرق لري او هغه اتوماتیک دي لکه پیوست د برق. خو هغه کسان چې په مینه کې ډېر وارد نه دي کولی شي دا ویډیو واوري او ځینې څه ځینې زده کړي.